له عراق څخه کابو 1500 امریکایي سرتیري وتلي. د سپوتنیک خبري اژانس له قوله له عراق څخه نن کابو 1500 امریکایي سرتیري ووتل. دا سرتیري د کریسټوفر میلر له اعلان څخه یوازې څو ورځې وروسته راوځي، خو امریکا یې په اړه رسماً څه نه دي ویلي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریسټوفر سی میلر څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دوی اړوند ځواکونه به د جنوري تر 15 مې نیټې له سوریې څخه په بشپړ ډول له عراق څخه 2.5 سرتیري او له افغانستان څخه به هم 2.5 سرتیري راوځي. عراق کې د ګډو عملیاتو د مرکزی دفتر ویان تورن جنرال تحسین الخفاجي په تازه څرګندونه کې ویلي دوی یوازې هغه کسان لري چې د داعش د مرکزونو لوجستیکي او مشورتي ملاتړ په ضد هوایي بریدونو کې د عراقي ځواکونو ملاتړ وکړي. الخفاجي منلي چې نن له عراق څخه کابو 1500 امریکایي ځواکونه وتلي. د نوموړي په خبره امریکایي ځواکونه د عراق او واشنگټن د تړون د مهالویش سره سم خپل هیواد ته ستنیږي. تر دې وړاندې په عراق کې د امریکایي سرتیرو شمیر 3000 ښودل شوی وو چې د عراق په مختلفو اډو کې میشت دي. د دې ځواکونو څخه یوه لویه برخه په عین الاسد کې ځای په ځای شوې ده. د یادونې وړ ده چې دغه هیواد پارلمان تر دې مخکې یو پریکړه لیک تصویب کړی و چې پکې د بهرنیو سرتیرو پر وتلو ټینګار شوی و. د عراق خلکو په مکرره توګه د امریکا د متحده ایالاتو له اشغال سره مخالفت ښودلی او ورځ تر بلې دا مخالفت زیاتیږي. رحمت الله شهکار، د خپلواک تلویزیون همکار.